یو شعر دی یو شاعر مې زړه ته راغی او زموږ ټولو دپاره پکې تسلي ده. اصل کې پکې دا خبره هم ده یو بله موضوع پکې هم د هغه ده چې را خلک خفه شي اکثر وي پلاني ما پسې دا ووي او پلاني ما پسې دا ووي او خلک اعتراضونه کوي او څوک مې پرېږدي نه. شاعر وایي والله لو صاحب الإنسان جبريلا لم يخلص المرء من قال وقيلا. وی زما دی په الله قسمی کې د جبریل علیه السلام سره د ملګرتیا وکړه که نه بیا به هم د تاویلو ماویلو نه بچ نه شي. بیا ورپسې هم خلک خبرې کوي قد قیل فی الله اقوال مدبجة تتلى اذا رتل القرآن ترتیلا. د الله په باره کې وي ګډې وډې خبرې شوي دي دا قرآن ولوله او وي ته به وګورې. یو پکې دا ده که نه وقالوا اتخذ الله ولدا قالوا بأن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. د الله په باره کې ویلي دي د ده بچی دی او د ده بیبي ده دروغ وي په الله باندې جوړ کړي دي ګمراهي و کفر و تهمت و دا وي. بیا په آخره کې وي هذه مقالتهم في الله خالقهم فكيف ان قيل فينا بعض ما قيل. دا وی دوی د هغه چا په باره کې خبرې کوي کوم رب چې پیدا کړي دي د هغه پسې لګیا دي. نو که ما او تا پسې یو کس دوه خبرې وکړي نو څه چلېږي څه دنیا ورانې وکړي. خپل رب یې نه دی معاف کړی. مخلوقو کې هغه شتي چې په الله پسې خبرې کوي او دی راشي طبیعت یې ګډوډ شوی دی په ما پسې خلک خبرې کوي نو ویې کړې څه چلېږي.